د خزو لپاره ډیره بهترین او اهمه خبره چې ګوره الله جل شانه صرف د خپل خاوند لپاره تاسو پیدا کړی یې په دې دنیا کې صرف د هغه د توجه مرکز یې نو تاسو له پکار دي چې د ژوندۍ په هر لمحه کې ته د هغه مخ ته داسې اوسېږي چې تا ته فقط سره د خاوند په وړه کې ستا محبت سیوا کیږي د زیب او زینت نظام مراد د میک اپ سامان نه دی بلکې زه د قدرتي زیب او زینت خبره کوم لکه رانجه شو بشو او د اندازه شولا دا د زیب او زینت بهترین سامان دی دا درې سوزونه خپل کړی چې کله د کور کار نه فارغ شي نو بیا خپل ځان د هر قسم خري نه صفا کړی او خوشبو استعمال کړي ځکه چې خوشبو سره محبت پیدا کیږي او بدبوئی سره نفرت پیدا کیږي بعض داسې زنانه وي چې هغه ټول ورځ په جامو کې کار وکړي بیا د شپې په هغه جامو کې د خاون سره سملي چې بیا د خاون بدبوئی محسوس کی دې سره د خاون په ځړه کې نفرت پیدا کیږي لیکن د زیب او زینت حواله سره دا زمون په معاشره کې بعض کارونه کیږي چې شرعاً هغه ممنوع دي لیکن په زنانو کې هغه یو رواج ګرځیدلی دی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې د الله جل شانه لعنت دی په هغه خزو باندې چې هغه خارونه لګي او یاد د خارونه لګولو مطالبه کوي او کوم خزه چې خپل وريزي وباسي دغه شان د غاغ په منځ کې سوري کوي د دې لپاره چې خیستخ کارم ځکه چې دوی د الله تعالی تخلیق بدلی او د زیب او زینت متعلق دا خبره په ذهن کې کېده وي چې چیرته د سړو سره مشابهت رانه شي ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لعن الله المشتبهين من الرجال بالنساء والمشتبهات من النساء بالرجال د الله تعالی لعنت دی په هغه سړو باندې چې هغه زنانو سره مشابهت کوي او په هغه زنانو د لعنت وي چې هغه سړو سره مشابهت کوي نو په کال چې سړو سره مشابهت رانه شي لہذا زنانو له فقار دي چې په خپل کور کې درنه خپل خاوند ته ځان خیسته کی خیسته خوشبوئی ولګي پاکي جامې واغوندي د دې لپاره چې د خاوند پر وړه کې د خزه محبت پیدا شي نن سبا موږ ډېر خزه وینو چې روزانه خبره طلاق ته رسیږي او دا ډېر خطرناک کیسونه مخې ته راځي د دې اصل وجه هم دا وي چې خزه په کور کې خیرنه تاویږي لیکن بهر چې کوم د خیسته خوشبوئی استعمالي نه پوهیږم چې دا خوشبوئی چاته استعمالي دا پاکي کپڑے چاته استعمالي الله جل شانه زمون په خزه باندې د حیا او د عزت صادره رواچي